د دې وظیفې د کولو سره به الله تعالی تمام پریشانۍ ختم کړي، تمام مشکلات به ختم کړي، هر قسم چې د ستا ته راغلي وي مشکلات هغه به هم ختم شي. او که چېرته اولاد دې ژوندي نه پاتې کېږي، آفت پې باندې راځي، څه نه څه مصیبت راځي، نو انشاءالله د ستا اولاد به هم د دې سره ژوندي پاتې کېږي. الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. زما عزتمندو، هغه وروڼه او هغه خویندې چې د هغوی اولاد ژوندي نه پاتې کېږي، یعنې هغوی چې کله اولاد وشي هغه بیا مړ کېږي، څه نه څه آفت او مصیبت پې باندې راشي او هغه بیا مړ شي. د چا اولاد چې ژوندي نه پاتې کېږي، نن درته د قرآن مجید یو اسان غوندې آیات، یو وړوکې غوندې آیات درته ښیم. نو که تاسو د دې آیات مبارک وظیفه شروع وکړئ، نو انشاءالله دغه مشکل به الله تعالی د ستاسو ختم کړي. یعنې که د چا اولاد ژوندي نه پاتې کېږي، د دې نه پس به رب العالمین په تاسو باندې رحم وکړي او ستاسو اولاد به ژوندي پاتې کېږي. یو خبره ده. او دویمه خبره دا ده که یو انسان په یو مصیبت کې مبتلا وي، په یو لوی آفت کې مبتلا وي، او داسې پریشانی چې د ده د هغې نه خلاصون د ده تصور هم نه کېږي چې دا پریشانی به آخر ختمه شي. یو داسې لوی پریشانه او په یو لوی مصیبت کې مبتلا شوی دی، او ده ته دا خبره منظوره وي چې یاره زما د پریشانی او زما د مشکلات ته الله تعالی ختم کړي، او دا به په څنګه طریقې سره ختم شي. او بعضې مشکلات داسې سخت مشکلات راشي چې دا بعضې خلکه بالکل په زړه کې یو وسوسه راولي چې یاره زما د حاجت نه پوره کېږي، زما دغه مشکلات نه حل کېږي، که زه هر څونه وظیفې وکړم، هر څونه اعمال وکړم، هر څه وکړم، زما د حاجت نه پوره کېږي، زما دغه مشکل نه حل کېږي. نو د هغه وروڼو د هغې خویندو دپاره چې هغه بالکل مایوسه وي، د هغوی دپاره دا وظیفه ډېره زیاته مفیده وظیفه ده، او دا وظیفه د مصیبت د ختمولو دپاره انتخابي اکسیر ده. یعنې دې سره رب العالمین مصیبت هغه ورسره ختموي، او یو انسان ته پریشانی ده، هغه پریشانی ورسره رب العالمین ختموي. یو لوی مشکل کې ګیر دی، او داسې مشکل چې دې ته اړه خلاصېدی نه شي، هغه مشکل هم رب العالمین د دې وظیفې سره ختموي. او بله خبره چې کم پکې اصل ټاپک و، نو هغه د اولاد دپاره، د چا اولاد جمدي نه پاتې کېږي، نو د هغې دپاره که دا وظیفه مونږ وکړو، نو انشاءالله د دې اثرات به مونږ په خپلو سترګو باندې څیکو. د راځي محترمو دا وظیفه درته ښیمه. وظیفه دا ده: بسم الله الرحمن الرحیم. ونجیناه واهله من الکرب العظیم. دغه آیات مبارک وظیفه به تاسو کوئ سحر او ماښام. د سحر منځونه پس به دغه وظیفه تاسو 100 کرته کوئ، او د ماښام د منځونه پس به دغه وظیفه 100 کرته کوئ. لیکن کله چې دا وظیفه کوئ، نو په دې تصور کې به یو خبره ساتئ چې دا وظیفه زه د څه لپاره ساتم. دا وظیفه زه دې لپاره کوم چې زما اولاد دې ژوندي پاتې کړي، یا دا وظیفه زه د دې لپاره کوم چې زما مشکلات ته حل کړي، زما چې څومره مصیبتونه دي دا تمام مصیبتونه دې الله تعالی ختم کړي، یا دغه وظیفه زه چې دې د دې لپاره کوم چې ما ته ډېرې زیاتې پریشانۍ دي، او دا تمام پریشانۍ د الله تعالی زما ختم کړي. د دې وظیفې د کولو سره به الله تعالی تمام پریشانۍ ختم کړي، تمام مشکلات به ختم کړي، هر قسم چې د ستا ته راغلي وي مشکلات هغه به هم ختم شي. او که چېرته اولاد دې ژوندي نه پاتې کېږي، آفت پې باندې راځي، څه نه څه مصیبت راځي، نو انشاءالله د ستا اولاد به هم د دې سره ژوندي پاتې کېږي. نو وظیفه مې درته وښوله چې سحر به 100 کرته وي او ماښام به 100 کرته وي، او دا به روزانه پابندۍ سره وایي. نو چې کله تاسو وایي تر د همیش دپاره وایي، همیش دپاره به د مصیبتونو، آفتونو او بلاګانو د دې نه به تاسو کوم دی محفوظ یې. نو محترمو، یو ډېره زیاته اسانه وظیفه ده، نو بالکل دا وظیفه تاسو کوئ، هم په دې کې د ستاسو چې دی د دې دنیا خیر شته، هم په کې د ستاسو د آخرت خیر شته.